اختلاف پیدا سي کولو چې چا به منلو چا به څه نه منلو. مسلمانانو صحابه کرامو به د هغې تصدیق کولو، قرآن به ومنلو. کافرو به څه د هغې نه انکار کولو، د قرآن آیاتونه به نه منل. نو الله جل شانه رسول الله مبارک ته وی چې پیغمبره ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. وی پیغمبر ستانه مخکې حضرت موسی علیه السلام تیر شوی دی په پیغمبرانو کې، او حضرت موسی علیه السلام ته تورات کتاب ورکړی شو. نو فاختلف فیه ای پیغمبره د حضرت موسی علیه السلام د قوم خلقم چې په هغه تورات په کتاب کې اختلاف کړو، چا منلو چا څه نه منلو. بنی اسرائیل ته حضرت موسی علیه السلام پیغمبرو، او حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبرو. تورات کتاب ورته څه دا ورته نازلو. او تورات کتاب حضرت موسی علیه السلام ته غونډ په غونډه څه نازل شو، غونډ په غونډه ورکړی شو. او قرآن رسول الله مبارک ته په 30 کاله کې تقریبا په 30 کاله کې قرآن څه دا برابر شوی دی. الله ته هیڅ ګرانه نه وه که الله غوښتي په یو ځل به د حضرت موسی علیه السلام د کتاب په شان به په یو ځل رسول الله مبارک ته د قرآن هم ورکړو. خو موقع په موقع باندې چې کله به الله تعالی وغوښتل او رسول الله مبارک ته به ضرورت رای، موقع په موقع باندې څه الله تعالی د دې قرآن هغه نزول کړی دی. حضرت جبریل علیه السلام به راتلو او د الله تعالی د طرف نه به آیتونه به راوړل. نو الله تعالی د آیات کریمه کې یو خو د حضرت موسی علیه السلام د قوم حالت بیانوي، دویم دا بیانوي چې ای پیغمبره که ستا د مکې دا خلک د قرآن نه انکار کوي نو ته په دې مه خفه کېږه. ځکه د بني اسرائیلو بعضې خلکو د تورات نه انکار کړو او ډیرو منلو، او بعضو څه انکار کړو. نو یو طرف ته یو تسلي غوندې رسول الله مبارک ته څه الله تعالی په خپله ورکوي. بیا ورپسې په دې بل آیت کریمه کې من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. الله وی که چا ښه عمل وکړلو نو الله وی د دې ښه عمل هغه جزا او بدله به هم ده ته میلاویږي. ومن اساء فعليها، او چا چې وي بد عمل وکړلو نو فعليها دا بد عمل به هم په ده باندې څه دی وبال وي. څه مطلب؟ اګوره الله تعالی موږ ته واضح لار ښودلې ده، که چا ښه عمل وکړو نو اجر به هم ده ته میلاویږي. اګوره موږ که ښه عمل وکړو، که د قرآن تلاوت وکړو، که ذکر اذکار وکړو، که هر قسمه نیک عمل وکړو نو اجر یې څه دی موږ ته میلاوي. فایده زموږ د ستاسو دپاره ده. الله ته څه دی؟ الله ته څه ضرورت نشته، فایده څه ده زموږ دپاره ده. ومن اساء فعليها، او الله وی چا چې بد عمل وکړو فعليها نو دا بد عمل به په ده باندې څه دی وبال وي. نو هلکه نیک اعمالو طرف ته به رجوع کو. او قرآن کې څه دی یو صورت دی سوره عصر. نو الله په سوره عصر کې د دې نیک عمل هغه ذکر کړی دی. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله وی قسم می دی په زمانه باندې بېشکه دا ټول انسانان په تاوان کې دي. په څه کې دي؟ په تاوان کې دي. تاوان څه مطلب؟ دا ټول په نقصان کې دي. بیا الله وی الا الذین آمنوا، وی هغه کسان په تاوان او په نقصان کې نه دي چا چې ایمان راوړی دی. وی دا د نقصان نه بچ دي، دا د ایمان خلک د نقصان نه بچ دي. نو الحمدلله موږ ایمان لرو په الله باندې، خو د ایمان سره یو بل شي په وس الله تعالی د صورت کې ذکر کړي، دلته هم د هغې ذکر دی. وعملوا الصالحات، چا چې نیک عمل وکړو، څه شي؟ چا چې نیک عمل وکړلو. نو نیک عمل ګوره دا نه دی چې ته د شپې ودرېږه او 100 رکعته نه پړو، ټیک ته دا هم نیک عمل دی. خو بهترین نیک عمل څه دی؟ بهترین نیک عمل هغه دی چې کوم حکم تا ته د الله د طرف نه نازل دی چې تا هغه کلک ومنې، دا بهترین نیک عمل دی. په خبره باندې پوه شوې؟ بهترین نیک عمل کوم یو دی چې کوم حکم د الله د طرف نه نازل شوي او ته هغه بالکل د زړه نه ومنې چې دا د الله حکم دی زه منم. لکه څه شی؟ مونځ دا په اعمالو کې د ټولو نه بهترین عمل دی او آسان عمل دی. په 24 غنټو کې په شپه ورځ کې په دې ټولو مونځونو باندې څه دی 1/2 غنټه پې ټوله نه لګي. په یو مونځ چې ته مونځ کې نو څونه منټه پې لګي؟ 15-16 منټه پې لګي. 15-16 منټه پې لګي. او په دې 24 غنټو کې څه دی
دا نیمه ګنټه دا د الله تعالی عبادت ته څه دی ورکول پکار دي. نو الله وی من عمل صالحا چا چې عمل وکړلو نیک عمل نه څه مراد دی؟ نیک عمل نه دا مراد دی یعنی ته د الله تعالی احکامات ومنې، تا ته چې د الله د طرف نه کوم حکم نازل دی چې هغه ته د زړه نه ومنې، بس دا ستا دپاره سره دا نیک عمل دی. خبره پوه شوې؟ ومن اساء فعلیها، او چا چې بد عمل وکړلو، بد عمل لکه شرک، خدای مکه زنا وکړله، خدای مکه غلا وکړله، خدای مکه ډاکې وکړه، ظلم یې وکړلو، دا بد اعمال دي. نو فعلیها که چا بد عمل وکړو، فعلیها د دې بد عمل دا وبال به هم په ده باندې وي. نو خدای دې انتباه ساتي. او بیا بس الله تعالی وی وما ربک بظلام للعبید، الله وی زه ګوره په خپلو بندګانو ظلم نه کوم. اے الله ګوره ظالم نه دی. په خبره پیږې؟ الله وی زه په خپلو بندګانو ظلم نه کوم. نو اوس ګوره آیات کې الله تعالی وی الله وی زه په خپلو بندګانو ظلم نه کوم. نو بیا دا جهنم څه دپاره تیار کړي؟ جهنم خو زموږ عقید جهنم څه دی شته که نه؟ نو دا جهنم یې څه دپاره تیار کړي؟ دا جهنم دې دپاره تیار دی چې تا ته د اول نه الله تعالی په دې دنیا کې دا قانون ښودلی دی چې ګوره که سمه لار د اختیار که نو جنت دی او که بده لار د اختیار که جهنم دی. الله تعالی شعور درکړی، الله تعالی عقل درکړی، الله تعالی تا ته پیغمبر هم رالیږلو، الله تعالی تا ته دا قرآن هم رالیږلی. د دې په ذریعې سره تا ته الله تعالی لار ښودلې ده که نه چې لکه دا سمه لار اختیار کا نو د جهنم نه به بچ شي. د قیامت په ورځ به هم څه دی؟ الله تعالی به ظلم نه کوي. نه په دې دنیا کې الله تعالی په چا ظلم کوي، نه د قیامت په ورځ ګوره چا باندې ظلم کوي. الله ظالم نه دی. وما ربک بظلام للعبید، الله وی زه ګوره په بندګانو ظلم نه کوم. نو بیا چې دا خلک جهنم ته به ځي، دا خو به د خلکو خپل اعمال دي، دا خو د خلکو په خپل ځان باندې څه دی؟ دغه بد اعمال او هغه سزا دي په خپل ځان باندې په خپل لازم کړی ده. ومن اساء فعلیها، چا چې بد عمل وکړلو فعلیها، نو دا به په ده باندې څه دی؟ دا وبال به د دې بد عمل هغه. په خبره پوه شئ؟ الله ډېر رحیم کریم بادشاه دی، الله غفور الرحیم کریم بادشاه، الله ظالم نه دی. الله وایي زه ظلم نه کوم په چا باندې، دا خو دا بندګان په خپله باندې ظلم کوي. که تاسو خیال کړي خدای مکه چېرته قهر راشي، عذاب راشي، نو دا خو الله تعالی ظلم نه کوي په دې بندګانو. یا خدای مکه زلزله راشي، نو دا خو الله تعالی ظلم نه کوي په دې بندګانو. دا خو دې بندګانو دومره ګناهونه کړي، دومره دا ځمکه د خباثت نه ډکه کړي، الله پاک دا بندګان څه دی؟ لږ خبردار کړي. داسې یو څه حالت په الله راولي چې ای بندګانو سم شي. الله پې څه دی؟ یو څه حالت راولي د دې د وجې نه چې دا بندګان څه دی؟ د دې خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. خدای مکه که داسې څه حالات راشي بیا دا خلک توبې وباسي که نه، یا که خدای مکه الله دې نه کړي، الله دې نه کړي زلزله شوله، نو بیا دا خلک څه دي؟ څه وایي؟ ډایرکټ څه وایي په دې خوله؟ توبه استغفر، او داسې توبې وباسي نه. الله وی ګوره ما ومنه، الله وی دا ځمکه مې در باندې وخوځوله، الله وی سیلاب مې در باندې راوستلو، خو الله وی ګوره زه ظلم نه کومه. وی دا مې در باندې دې دپاره وکړو چې د ستاسو هغه ګناهونو او ستاسو هغه د بد اعمالو خباثت دومره زیات شوی دی، الله وی چې د تاسو نه توبه ایره ده. دا هم د دې دپاره در باندې الله تعالی څه حالت راوړي چې دا توبه درته یاده کړي، دا استغفار درته یاد کړي. نو الله جل شانو په بندګانو باندې ظلم نه کوي. ګوره جی سبق ته ولقد آتینا موسی الکتاب، الله فرمای والله چې مونږ ورکړو حضرت موسی علیه السلام ته کتاب، فاختلف فیه، نو اختلاف شو په هغې کې، ولولا کلمة سبقت من ربک، او که چېرې نه وي یو خبره چې مخکې شوې ستا د رب د طرف نه، لقضی بینهم، نو فیصله به شوې په منځ د دوی کې، وانهم لفی شک منهم، او دا خلق په داسې شک کې دي د دې قرآن نه، مریب چې آرام ته نه پرېږدي. من عمل صالحا، او څوک چې عمل کوي نیک، فلنفسه، نو د ځان دپاره یې کوي، ومن اساء فعلیها، او څوک چې بد عمل کوي نو وبال یې په هغه وي. وما ربک بظلام للعبید، او نه دی رب ستا ظلم کوونکي په بندګانو باندې. صدق الله مبارک شي جی سپاره برابر شو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله چې دا کم سلیری سپارې ترجمه برابر شوه، یا الله په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله مونږ ټول معاف کړي، او یا الله دا د خپل رضا سبب یې وګرځئ. یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځئ. خدای پاکه دا زمونږ نه قبول کړي. یا الله دا زمونږ نه قبول کړي. باقي چې کومې سپارې پاتې دي خدای د مرګ نه مخکې را باندې برابر کړي. یا الله د مرګ نه مخکې را باندې برابر کړي. خالق العزاله د خپل رضا سبب یې وګرځي. خدای مونږ ټولو ته یا الله د دې ترجمې د ویونکو او د اوریدونکو الله توفیق را نصیب کړي. خالق العزاله ستاره د کلام د برکت، ستاره د کلام د خاطره یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله څومره مسلمانان چې بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي. خالق العزاله زمونږ والد صاحب ته یا الله روح صحت نصیب کړي، شفای کامله یا الله ته نصیب کړي. د حاضرینو ملګرو یا الله که د چا کورونو کې بیماری دي، که په خپله بیماران دي خدای ټولو ته روح صحت نصیب کړي. کلي علاقه کې محله کې که څوک بیماران دي خدای ټولو ته شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي. خدای ستاره د کلام د دې ښکلي کلام د خاطره یا الله د دې حاضرینو ملګرو چې په زړونو کې کم شرعي حاجتونه دي، کم حاجتونه چې دي، کم ارمانونه دي، خدایا د دې قرآن د خاطر یا الله برابر کړي. یا الله د چا چې کم حاجتونه دي خدای د قرآن د خاطر برابر کړي. خدای د چا قرضونه دي خدای د قرضونو نه سره زمونږ بېغمه کړي. د چا یا الله کاروبارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي. چا شته دی خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. خدای د چا شته دی ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. د چا بچیان نشته خدای پاکه نیک عمله نیک فرزند بچیان ورته ورکړي. د چا شته دی خدای پاکه ته حفاظت نصیب کړي. د چا شته دی خدای ته یا الله ته ورته نیک عمله لوی کړي. خدای زمونږ د ټولو نه یا الله ته راضي شي. یا الله دا محله دا مسجد خدایا دا د قرآن په درس سره د احادیثو په درس سره آباد لري. یا الله تر قیامت آباد لري. خدای پاک یا الله تر قیامت آباد لري. خالق العزاله دا کلی محله یا الله دا ټول په دین سره منور کړي. د دې کلی محلې خدای زمونږ د ټولو د قرآن سره مینه محبت نصیب کړي. خدای پاک یا الله زمونږ د ټولو د احادیثو سره مینه محبت نصیب کړي. د رسول الله مبارک سره خدای زمونږ د ټولو مینه محبت عقیدت نصیب کړي. یا الله مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي. یا الله مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي. یا الله دا چې کومې دعاګانې ما وغوښتلې دا دعاګانې خدای په خپل دربار کې قبولې کړي. د قرآن د خاطر خدای قبولې کړي. زما په حق کې هم قبولې کړي. زما د دې مقتدیانو په حق کې هم قبولې کړي. خدای پاک یا الله ستا د خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر د سوال کو. خدای پاک دا دعاګانې ټولې قبولې کړي. یا الله دا دعاګانې ټولې قبولې کړي. خدای پاک چې څنګه دلته مونږ د درس ته یو ځای کېنولو خدای پاک د دې نه پس دا ټول مقتدیان سره زما په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې یو ځای کې. یا الله د هغې نه پس هم خدای پاک ته په جنت کې یو ځای کې. یا الله د هغې نه پس هم خدای ته په جنت کې یو ځای کې. خدای پاک چاته محتاج مه کړي. یا الله چاته محتاج مه کړي. یا الله زما د مقتدیان دا ټول د محتاجۍ نه بچو ساتي. غریبي فقیري ته خدای ختمه کړي. یا الله مشکلات یې ختم کړي. پریشانۍ خدای ختمې کړي. یا الله ته زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي. یا الله ته مونږ د ظلم نه بچ وساتې، مظلومیت نه خدای ته بچ وساتې. خدای مونږ ټول له خیر را نصیب کړي. او یا الله زمونږ چې کوم مشکلات دي خدای مشکلات هم ختم کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم